السلام علیکم دوستانو، نن در سره یو ډیره عبرتناک واقعه شریکوم چې یو غریبه ښځه څنګه ناروا کار ته مجبوره شوه، خو بیا سړي ورسره څه وکړل. د دې عبرتناکې واقعې نه ځان خبرولو لپاره دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. دا واقعه د مصر ښار د یو ځوان ده چې هغه لوهارو او ګرمه اوسپنه به یې په لاس کې نیوله او هغه باندې به اور هیڅ اثر هم نه کولو چې یوه ورځ هغه خپل دوکان کې کار کولو چې یو بل پرهیزګاره سړی پرې ورپېښ شو. پرهیزګار سړي چې کله دا ځوان ولیدو چې ګرمه اوسپنه یې په لاس کې راخیستې ده او اور ورته هیڅ هم نه وایي، یعنې نه د لاسونه سوځېږي او نه بل کوم تکلیف وررسېږي، نو سمدس یې ورته وویل چې ما ته دعا وکړه. دې ځوان ورته وویل ته چې څه ګڼې زه هغسې نه یم، زه د الله تعالی کوم نیک بنده نه یم. خو بیا هم هغه سړي نه منله او ورته یې وویل چې دا کار د نیکانو او د الله پاک د خاص بندګانو نه بغیر هیڅ هم څوک نشي کولی چې دغسې ګرمه اوسپنه دې په لاس کې راواخلي. ځوان ورته وویل چې اصل خبره داسې ده چې یوه ورځ زما دوکان ته یو غریبه ښځه راغله، ما نه یې سوال وکړو چې زه ډېره مجبوره یم او امداد را سره وکړه چې زما مجبوري ختمه شي. ما ورته وویل چې زه به در سره مرسته وکړم، خو ته زما خبره ومنه. هغې وویل چې څه خبره؟ ما ترې د ناروا کار غوښتنه وکړه، خو ښځې انکار وکړو او ویې ویل چې زه به هېڅکله هم داسې کار ونه کړم. دې نه پس جینۍ په خپله مخه لاړه، ځکه چې ما هغې سره هېڅ امداد ونه کړو. لږ ساعت تېر نه و چې ښځه بیا واپس راغله او ویې ویل چې ستا خوښه ده چې هر څه راسره کوې، ځکه چې زه ډېره زیاته مجبوره یم. سړي ورته وویل چې دغه کار به راسره وکړې. ښځه ورسره ومنله، خو ښځه ډېره زیاته مجبوره وه. سړي دغه ښځه ځان سره خپل دوکان کې دننه یو کمرې ته بوتله. کله چې دواړه ننوتل نو سړي د کمرې ور بند کړو چې ښځې ورته وویل چې څه کوې؟ سړي ورته وویل د کمرې یعنې د کوټې ور ځکه بندوم چې هسې نه څوک همداسې ډایرکټ راننوځي او ما داسې وویني نو زما عزت په خاورو سره خاورې شي. ښځې ورته وویل چې الله پاک مو ویني نو بیا څنګه د نورو خلکو نه ځان پټوي. سړی په دې خبره باندې ډېر زیات حیران شو، خو بیا هم ښځې ته ورنږدې شو، خو ښځې ژړل. نو چې سړي ترې تپوس وکړو چې ولې ژاړئ، هغې ورته وویل چې ګوره موږ دواړه الله پاک ته ښکارو او موږ چې هر څه کوو هغه الله پاک ویني. که ته ما پرېږدې او د الله پاک په نوم را سره مرسته وکړې نو الله پاک به تا د دنیا او د آخرت د جهنم له اور نه وساتي. سړي باندې د ښځې د خبرو ډېر زیات تاثیر وکړو، نور ترې صبر ونه شو او ښځې ته یې وویل ستا چې هر څومره ضرورت وي ما ته ووایه، هغه به زه پوره کړم. سړي ښځې سره د هغې د ضرورت مطابق مرسته وکړه او ښځه یې پرېښوده چې په خپله مخه لاړه شي. سړي ته یې چې کومې دعاګانې کړې وې هغه الله پاک قبولې کړې او بیا به چې دې لوهار سړي په اور کې کار کولو، ګرمه اوسپنه به یې په لاس کې راواخیسته نو په ده باندې به هېڅ اثر نه کولو، نه به یې د ده لاس وځولو او نه به یې بل کوم تکلیف وررسولو. دا ټوله واقعه دغه نیکعمله او پرهیزګاره انسان ته بیان کړه چې زما د لاسونو په اور کې د نه سوځېدو حقیقت دا دی. دوستانو واقعا چې څوک په رښتینې توبه وباسي نو الله پاک پرې داسې انعامات کوي. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. لایک یې کړئ او له نورو ښایسته په زړه پورې او عبرتناکو ویډیوګانو کتلو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په الله سپارم، د الله په امان.